که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. اصلی مورې په هوش راشه، هیله کوم په هوش راشه. اصلی مورې سترګې دې خلاصې که خیر دی. په هوش راغلم اسې، دا دی په هوش راغلم. اصلی مورې دا ته څه کوې؟ څه وشول اسې؟ وډاره شوې؟ البته باید وډاره شي، باید وډاره شي. د خدای لپاره دا تاسې دواړه څه کوئ؟ بس کوئ نو. تاسې له ما نه څه غواړئ؟ د خپلو کارونو سزا باید ووینې اسې، باید زموږ له ژوند نه ورکه شي. د هغه شیخ کسانو ته زنګ ووهه. زنګ یې تېر که. ما ته یې راکه. زه یم اصله د بشیر مېرمنه. واوره ما سره یو څه شته چې ته یې غواړې، خو زه یو شرط لرم. په بدل کې ته باید زما د خوښۍ کار وکړې. شرط مې منې؟ زما لپاره تا سره داسې څه دي؟ لومړی خو یې راته ووایه، په کتو سره وی بیا خبرې وکړو. آسیا خانو شرط دې ووایه. زوی مې خوشې که شیخه، که زوی مې روغ رامټ ما ته تسلیم کې، زه معصیه تا ته درکوم، خو زوی مې باید له دې معاملې نه خبر نشي. پوه شوې؟ منم یې خانو. هلته زه خپل کس ته زنګ وهم چې هغه اسیا له تا نه واخلي، او هو که دا یوه لوبه وي، زوی به دې هماغه شېبه مړ شي. ته به اسیا ما ته تسلیمه کې، زه به دې زوی خوشې کړم. په هماغه وخت کې به د زوی پوله کې وي. قبوله دی دا؟ هو سمه ده. چیرته یې درولم؟ سازلاک سیمې ته یوسه، زما کس به هلته درشي. پوه شوې؟ سمه ده، درځو. سیده سازلاک ته لاړ شه، اسیا واخله او ما ته یې راوله. پوه شوې؟ هله نو تکړه شه. همدې څه مو وکړل، ډیپو ته ورسېدی؟ ته څه وایې؟ ښه نو اوس چېرته یې؟ سمه ده، زما خبره واوره، زه هم هلته درځم. ښکته شه. راځه. اوس به د خپله سزا ووینې مېرمن اسیې. که په خپله خوښه د زما له کوره تللی وای، بیا به داسې هیڅ هم نه و شوي، هیڅ هم نه. اسیې دا جګړه تا خپله پیل کړه، پایله یې هم باید په ځان ومنې.
زه نوره ډېره ستړې شوې یم هر ډول درد زغملو ته چمتو یم بس نه کوي چې کرم وژغورل شي یوازې غواړم چې هغه باندې څه ونه شي ډېر مې زړه درته وسوځېده خوله دې بنده که زما د مېړه نوم په خوله مه اخله راغلل زنګ یې وهلی ماته یې راکړه زما کس به هلته دا رسېدلی وي هسې همدا اوس هغه ته تسلیمه که هو راغلل خو لومړی باید زوی مې له خپلې مېرمنې سره خبرې وکړي تر څو چې پوه نه شم زوی مې ژوندی دی جلۍ نه درکوم بشیر تاسې ما سره لوبې کوئ ها له مانه د پرده کار وکړه ښځې تاسې غوښتل له مانه پټ څه وکئ د دې څپېړې سزا به ووینې بشیره سیداله هلته څه خبره ده ځواب راکړه امره له څه وخت راهیسې د ښځو سره کاروبار پیل کړی بشیره ته زما خبره ښه واوره زما کس اندرزي او کرامه اخلي کومه ستونزه نه غواړم که نه نو ډېر به پښېمانه شي هغه ما ته تسلیم کوي چاته به جنجال جوړ نه شي خدای دې ووهي اصلي تا سره مې یو معامله کړې وه اصل یې د خپلې بنې په توګه ومنله اوس ولې له مانه پټ دا کارونه کوې ها رښتیا وایې ومې ویل منم یې ومې ویل چې اسیا د خپلې بنې په توګه منم خو په خوله یې مې داسې وویل زړه مې یې نشي منلی بشیره زړه مې دا خبره نه مني زوی مې وژغوره یوازینۍ غوښتنه مې همدا ده زوی مې وژغوره سرکانه اصله مېرمنه کور ته بوځه زورکشه نور نه غواړم تا ووینم جلۍ آسی نوره مه ژړه هر څه به ښه شي هیله کوم مه خوشې کوئ شیخ ته مې ورکئ چې ما ووژني زه نور دا ژوند نشم زغملی هیله کوم ته هېڅ چېرته هم نشې تللی آسی زما له کوره پرته ته یوازې زندان ته تللی شي پوه شوې زه چمتو یم چې خپله سزا ووینم خو خیر دی درنه هیله کوم ما خوشې کوئ دا هر څه ستا په غوښتنه نه کېږي دا کار هغه وخت کېږي چې زه یې غواړم تر څو چې ماته یو زوی رانه کې هېڅ کار هم نشي کولی باله له خدای نه ډېر شکر کوم خان صاحب زه یم مریم مریم هو مریم هغه مریم چې ته فکر کوې مړه شوې ته څوک یې او په کوم جرات په ما لنډې وهې زه به دا درته ثابته کړم چې زه مریم یم خان صاحب ستا اصلي څېره ماته معلومه ده په دې هم پوهېږم چې زما
ما داسې ژوند دې تباه کړی او په دې هم پوهېږم چې د موقتي نکاح په نوم ځوانې نجونې غولوي. کرم او آسیا هم تا له یو بل نه جلا کړي دي. هم دومره بس دی که نور هم ووایم. ته مړه شوې په خپلو سترګو مې ولیدلې ته مو د خاورې لاندې کړلې. زه ژوندی یم خان صاحب. صبر وکړه درځم. ستا اصلي څېره خلکو ته ښایم. نور نو ظلم نشي کولی. نور په هیچ هم ظلم نشي کولی. کرم او آسیا دې جلا کړل. ټول به خبر شي چې تاسو ډول کارونه کړي دي. ستاسو زولو ته درځم خان صاحب. درځم چې کرم او آسیا بیرته سره یو ځای کړم. خان صاحب څه وشول؟ آسی ته ښایې اندېښنه مه کوئ خان صاحب، ساری ولګېد. یو څو دقیقې چې موټر کې ارام وکړي بیخي به ښه شي. پورته یې که. د خدای اعلانه دې وي دا څنګه کېدلی شي همدي؟ څه څنګه کېدلی شي ها؟ مریم ژوندی ده همدي. دا امکان نه لري. څنګه کېدی شي؟ همدا اوس راته زنګ وهلی و، زه یې وګواښولم. خان صاحب موږ یو ځای ښخه کړه، مړه شوه. یوازې یوه لاره شه چې پرې پوهېدلی شو. باید قبرې وګورو. ته اسیا ماڼۍ ته بوځه، زه له خپلو کسانو سره یو ځای ځم او قبرې ګورم. ښه نو جګړن کرم څنګه کو خان صاحب؟ پلان به بیخي هماغسې مخته لاړ شي. آسیا ماڼۍ ته ورسوه، وروسته له هغه کرم پسې لاړ شه همدي. سمه ده خان صاحب اندېښنه مه کوه. کله چې د کرم له شیخ نه واخیسته بیا له شب ووهه او په تابوت کې دلته راوړه. ووایه چې اتل جګړن له شیخ سره په جګړې کې شهید شو. حالا دا پلان بشپړ که. دی خو به مړ شوی نه وي. اوس به پوه شو. وګوره نه دی مړ شوی. دا ترکان وساګانې لري. د بشیر کس ډیر تکړه وخته میرا مرګ ته نږدې دی خو هېڅ هم نه وایي. دا د بشیر کس نه دی، دا سړی عسکر دی. داسې کسان موږ ته ډېر جنجالونه جوړوي. دا هلک یوسئ، د لیوانو درې کې وغورځوئ چې لیوان یې وخوري. سمه ده میرا. زر کوئ. مریم وګوره، دې کسانو هڅه وکړه چې تا ووژني. ته ولې هغوی سره ځان وهې؟ ولې ورته زنګ وهې او ځان ته جنجال جوړوې؟ خیر د دې کار نه لاس واخله. واوره فاره، هغه رزیل بشیر وغوښتل ما ووژني خو بریالی نه شو. هغه رزیل ډاکټر هم د انسانانو په قاچاقبر خرڅه کړم. له هغوی نه مې ځان وژغوره. د خدای په مرستې سره به هیڅ هم ونه شي. هر څنګه چې کېږي زه آسیا باید وژغورم، باید هغه خبره کړم.
ماته پرېږده. ډاکټره मोबाइल में زه به یې وګورم آسي. لعنت دې وي، دا خو مریم ده. موټر که خو د موبایل نشته هسې کېدای شي هغه درنه لوېدلی وي. زه یو کس لېږم چې ویلټوي، ته اندېښنه مه کوه. دا جلې ولې موبایل ته ځواب نه ورکوي؟ ولې؟ وګوره مریم، زه درته یو څه وایم، ته به په غوسه شي، خو بیا یم درته وایم، له دې کار نه لاس واخله، خپل پخوانی ژوند دې هېر که، کیسه کې مه کېږه. خورې په ځان زړه وسوځوه، پرېږده چې فکر وکړې ته مړه یې. دا کار نشم کولی فراخورې، نشم کولی. هغه رزیل بشیر باید خپله سزا وویني. زه خپله اسیا هغه ته نشم پرېښودلی. هغه کرم او اسیا سره جلا کړل. زه باید بیرته هغوی یو ځای کړم. زما زړه هېڅ ارامه نه دی، هېڅ. ډېره ډارېږم چې په تا څه ونه شي خورې. دلته څه خبره ده؟ تاسې هم دلته پاتې شئ. رزیل سړیه، تا نه یوه پوښتنه کوم، که غلط ځواب دې راکړه وژل کېږي. مریم سره دې څه وکړل؟ زه پوهېږم چې ژوندی یې ده. دروغ ده، مریم مړه شوه. مریم دې څه کړه؟ سمه ده ښاغلی بشیره، ارامه اوسه، درته وایم. مریم یو کور کې پټه ده، یامان کلي کې، د کلینیک شاته یو کور دی، هلته ده. ما یوه تېروتنه وکړه، ما وبښئ. خیر دی، ما وبښئ. یوه تېروتنه دې وکړه او باید سزا یې ووینې. د یامان کلي ته ځو.
اوس چې له ما د زړه سوړ شوی کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. زه هم خپل ځان وژنم. دا جلۍ چې ستا لپاره دومره به ارزښته ده زه ستاسې له منځه لرې کېږم. څوک چې باید مړه شي هغه زه نه یم. مهرباني وکړئ. د ولسوالۍ قومندان باید هغه سره خبرې وکم. دلته دی د ولسوالۍ قومندان دنده کې دی، نه پوهېږم څه وخت راځي. خانو ډلګی مشر ابراهیم دلته دی. هغه هم بوخت دی، که غواړې په تماشه رابه شي. ولې مې هر ځای کې مخې ته راځې؟ نور نو تا نه ستړې شوې یم، بیا څه غواړې؟ آرزو وګوره اوس د دې خبرو وخت نه دی. د کرم د ژوند موضوع ده، د هغه لپاره راغلی یم. د کرم ژوند خطر کې دی. کرم ستا له امله ونیول شو، ته خو پوهېږې که نه؟ ما هم نه غوښتل چې داسې وشي. اوس د دې وخت دی چې یو ځای شو او کرم وژغورو. دا له دې ځایه وباسئ. ما سره راشه، زر کوه. خوشې مې که اوس راغلی یم، هر څه ټولو ته وایم. خوشې مې که خوشې مې که وژنم دې غلی شه. ومې وژنه، خو ماشوم مې رانه نشي اخیستلی. ومې ویل چې غلی شه. نه غلی کېږم. زه راغلی یم چې هر څه جګړن کرم ته ووایم دا چې ته هېڅ امیندواره نه یې او دا چې څنګه په زوره غواړې زما ماشوم رانه واخلې، هر څه ورته وایم. نازان ته دلته څه کوې ها؟ قرارګاه ته م راغلې حالې ونۍ ښځې مغزه مې دا لیونۍ شوي چټیات وایي. دلته څه کوې؟ خوشې مې که مغزه مې مه خرابوه. له خدای نه وډار شئ. ته څنګه ښځه یې ها؟ دې ښځې ته دې زړه نه سوځېږي؟ کرم ته دې زړه نه سوځېږي؟ آسیې زه امیندواره یم. هغه ښځه لیونۍ شوې ده. هغه یوازې یوه بېوزله ښځه ده، خو زه ستا دا لوبه له منځه وړم. کرم ده ستا په اړه هر څه وایم. موبایل ته دې ځواب ورکړه، زر کوه. څه خبره ده آرزو؟ اسیا اعصاب مې خراب دي. قرارګاه کې یم. آسیا په هر څه پوهه شوه. پوهېږي چې موږ له نازانه هغه ماشوم اخلو. دا کار باید د حال کې بشیر کار اتایا. یو هم دا کار کم و. که کرم خبر شي هماغه شی به تا ته طلاق درکړي. که کرم ما ته طلاق راکړي، آسیې سره به یو ځای شي، خبر اوسې. که د آسیې مخه ونه نیسي، کرم به په هر څه پوه شي. که آسیا ووژنې، کیدای شي هر څه خلاص شي. نه زه باید هسې نه خپل امانت واخلم. ما ته مشوره مه راکوه، فرید ته زنګ ووهه. ته اصل نازانه ځان وژغورې. زه هم باید یو کس نه ځان خلاص کړم. قومندان صاحب تاسو ته باید یوه خبره وکړم. مرستې ته مو اړتیا لرم. د جګړن کرم ژوند ته ګواښ مخ دی. پولینه هاخوا د شیخ سمیر کسانو په لاس کې دی. هیله کوم مرسته وکړئ.
قومندان صاحب اوس خبر را ورسېد درسخونه کې اور لګېدلی زمونږ عسکرانو نه هیڅوک هم هلته نشي ساتلی د کرم لپاره هر څه ته چې اړتیا وي کوي ته کور ته لاړه شه د همدې په نوم یو کس تاسو ته په تمه دی که نوی راغلی همداسې به بې خبره وم هله راځه خدای دې ته ووایي ته دلته څه کوې ماغزه دې راته خراب کړه ته لیونی شوې که څنګه پورته شه پورته شه ولې خبرې نه کوې ها په خبره ولې نه پوهېږې ته لیونی شوې که څنګه ته ښاغلی بشیر خبر شي موږ به ووژني ما له هغه نه پیسې اخیستې دي بیرته یې پیسې ورکړه که مړم شم خپل ماشوم چاته نه ورکوم ما ته وګوره که آسیا کرم ته ورسېږې موږ ټول به تباه شو پوهېږې ټول به تباه شو هله نو زر کوه آسیه خان صاحب ډېر په غوسه شو خبره اوسه د خان صاحب له خبره پرته چېرته مه ځه د خان صاحب غوسه ډېره خطرناکه ده ما درته وویل اصلي مورې ته څه کوې وژنم دې په خپلو لاسونو دې وژنم د تل لپاره باید زما او د بشیر له منځه لاړه شي اصلي مورې دلته څه خبره ده خوشې که پرېږده چې ویې وژنم خوشې مې که خپلې کوټې ته لاړه شئ څه کوې تاسې ته مې وویل خوشې مې کوي ودرېږه نازان راځه آسې مېرمنې مرسته وکړئ وایم راځه کمقلې ښځې راځه آسې مېرمنې دننه لاړه شه هیله کوم موږ ته ستونزه مه جوړوه بله آسې ته یې آسې لورې هو زه یم تاسې څوک یې آسې زه یم ترور دی ارزو نو بس که زما ترور مړه شوې ده خپلو دې خرابو لوبو کې دې د هغې نوم نه کار ماخله پوهه شوې مریم خبرې دې باندې که د یو موټر غږ مې واورېد کیدای شي سزا یې پیدا کړی وي آسې زما خبره واوره خوله دې بنده که ومې ویل خوله دې بنده که بس دی آسې زما خبره واوره تا ته مې یو لیک لیکلی دی چې په هغه کې مې هر څه لیکلي دي د منشي په لاس مې درلېږلی هغه ولوله لري بیرته به کرم ته ورسېږي لورې ستا ژغورلو ته درځم اهله زری بند که باید پټ شو نه پوهېږم چې څوک و
فکر دې کړی چې تښتېدلی شي ها هیله کوم ما پرېږدئ هغه ښځه دې پیدا کړه هو پیدا مې کړه خیر دی دې خواته راشه خیر دی خوشي که خوشي مې که زما کور کې څه کوئ مریم چیرته ده مریم نشته تاسې زما کور کې څه کوئ اوس ګانا کور ولټوه بل ځل درنه پوښتنه نه کوم مریم چیرته ده مریم یې ویې وړله زویه هغه ډاکټر سره یو بل کس هم و وروسته هغه کس له خپلو نورو ملګرو سره راغی په زوره یې له ځان سره بوتله هغوی د انسانانو قاچاقبران دي هغه ښځه یې په سود یې خرڅه کړې ده دا کار یوازې او یوازې همدې علاولی شي راځه اوس ګانا ودرېږه راځه چې ځو خدایا دا خو کرم دی زویا کرمه زویا ما مړ کېږه په هوش راشه په هوش راشه تا بیرته اسې ته رسوم زویا په هوش راشه زویا همدې څه دې وکړل څو ساعته کېږي چې تا ته زنګ وهم موبایل کار نه کوه خان صاحب د دې ځای کارونه ډېر ګډوډ شوي دي همدې اوس نو ډاډه یم مریم ژوندی ده له پولې اخواته ده همدې هر څنګه چې کېږي هغه ووژنه زه هم دا اوس د پولې لاره کې یم خان صاحب اندېښنه مه کوئ او هو مریم آسیې ته هم زنګ وهلی و آسیا خبره شوې ارامه اوسئ موبایل موټر کې و آسیې هم نه و لیدلی موبایل ما ځواب کړ آسیې سره موبایل نشته موبایل له ما سره دی تاسې ارامه اوسئ دا ډېر ښه خبر دی وګوره همدې کرامه او مریم دواړه ووژنه که نه نو موږ به تباه شو مریم کاسې ته څه ووایي بشیر بله بشیره ښه خبر لرئ تاسو کرم له هغوی نه مشغوله همدې لاره کې دی اوس د کرم حالت ښه دی هېڅ اندېښنه مه کوه اصلي زه هم اوس ماڼۍ ته درځم د لیدو په هیله راځه چې ځو هغه وژغوره بشیره زوی مې وژغوره کرمه زویه هلا سترګې دې خلاصې که کرمه زویه
ته څوک یې؟ زه یم زویه مریم یم، نیم مړه شوي ژوندی یم، تا واسیا یو بل ته رسوم. وزغمه زویه، وزغمه. بله بله ابراهیمه زه یم آسیا، قرارګانه مې ستا شمېره واخیسته. کرم څنګه دی؟ هغه مو پیدا که؟ یوه مهمه موضوع ده چې هغه باید پرې خبر شي. اوس موږ د پولې اخوا ته حرکت کړی، اندېښنه مه کوه، موږ خپله ټوله هڅه کوو چې هغه پیدا کړو. زه اوس لږ څه کار لرم، خو زه هرومرو پولې ته درځم. باید ووینم چې کرم ښه دی که نه. ابراهیمه هیله کوم هغه پیدا کوي، هیله کوم. سمه ده، آسیې ته اندېښنه مه کوه. سمه ده. زما خبره واوره، یو لیک مې درلېږلی چې په هغه کې مې هر څه لیکلي دي. خیر دی لاړه شه هغه واخله، ویې لوله. لاړه به شم وبه ګورم چې رښتیا دي او که نه. اصلي مورې، یوه پوښتنه باید درنه وکړم. یوې ښځې زنګ ووهه، وایي چې زما ترور ده. که دا ستا او د ارزو لوبه وي، هیله کوم ما سره داسې مه کوئ. په هغې نجلۍ باور مه کوه، تاسې ته به زیان ورسوي. ځه ورکه شه آسیې، نه غواړم غږ دې واورم. په تا مې باور وکړه، څه وشول ها؟ سمه ده، زه به یې خپله وګورم چې څه دي. ما سره خبرې مه کوه، هېڅ هم راته مه وایه، دلته دروازې سره هم مه درېږه. ځه ورکه شه. Dertli doğmuş, mahzun olmuş yetim gönüller. Uzak olmuş, dertli doğmuş, mahzun olmuş yetim gönüller. Aldı Asya bir yanı yıkık, bir yanında sevda. Kerem yanık, o da kor gibi hayat yolunda. Öyle içten öyle derin öyle sevmişler. Aşkın ateşinde yanmış yetim gönüller, yetim gönüller. آسیا او اصلي بیا جنجال وکړه. اصلي مېرمن غوښته آسیا ووهي، خو موږ هغه پرې نه ښوده. اصلي مو کوټې کې بنده کړه. زموږ له سره بله هېڅ نه کمېږي، ډېر ښه مو کړي. Asya bir yanı yıkık, bir yanında sevda. Kerem yanık, o da kor gibi hayat yolunda. Öyle içten öyle derin öyle sevmişler. Aşkın ateşinde yanmış yetim. آیا دا خبره رښتیا کېدلی شي؟
که دا خبره رښتیا وي ژوند به مې وژغورل شي. اصلي ګرانې دا سختې ورځې به یو ځای تېرې کړو. ته زما مېرمنه یې، زه یوازې تا سره مینه لرم. دا خبره هېڅکله هم مه هېروه. غلی شه بشیره. غلی شه. نه غواړم دا خبرې واورم. کرم زوی مې څنګه دی؟ کوم خبر شته؟ همدې زنګ وهلی؟ همدې به اوس را ورسېږي. کرم چې هر چېرته وي پیدا کوي او بېرته یې راولي. اندېښنه مه کوه، ستا زوی ژغورم، باور وکړه. ما ټول عمر په تا باور وکړو، خو څه وشول؟ تا زه ډېره وځورولم، ډېره د وځورولم. اصلي باید یوه ډېره مهمه خبره درته وکړم. څه شوي؟ کرم خو به نه، اندېښنه مه کوه. مریم، کوم چا د خدای بخښلې مریم موبایل غلا کړی او هره شېبه ماته زنګ وهي، په عذابه وي مې. څوک به ولې داسې یو کار کوي بشیره؟ نه پوهېږم، کېدای شي کوم څوک وي چې غواړي موږ جلا کړي. یوې ښځې زنګ ووهه، ویې ویل چې زما ترور ده. یوازې یو کس دی چې غواړي موږ دواړه جلا کړي، هغه حماسیه ده. بشیره زه ځم تازه هوا اخلم. سمه ده ګرانې، زه به حماسیه وګورم چېرته ده. دا ډېر ښه زهر دی، ډېر زر یو کس وژلی شي. دا خو آسیه ده. اوس ګانه منډه کړه. آسیې دا جګړن صاحب دی. عسکره دلته تذکره راوړه. کرم همدا اوس پولي خواته بیرته تاو شه، کنه نو په سر دې ولم. ستا مېرمنه امیندواره نه ده، ارزو هېڅکله نشي مور کېدلی. کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.